درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو نننی درس چې دی د ډبرو سکاره دی. د ډبرو د سکرو په اړه به خبرې کوو. تاسو ته مې ځینې عکسونه راوړي، هغه به تاسو ته ښیم. تاسو په هغې اړه خپله فکر کوئ، خبرې به کوئ، خو له هغې څخه مخکې زه به تاسو ته ووایم چې هغه څه چې تېر درسو کې موږ ولوستل، لکه کوم درس و اول د ځنګلونو ګټې. آفرین. ښه، د ځنګلونو ګټې چې موږ ولوستلې، په دې درس کې څه شي راغلي وو؟ ډېر ښه. آفرین. ګورئ، د هوا په پاکوالي کې ډېر مهم رول لري، د سیمو په سمسورتیا کې مهم رول لري، د طوفان او سیلاب پر وړاندې ډېر مهم رول لري، که نه؟ د حیواناتو او نور الوتونکو مرغانو د شتون تر ټولو ډېره ښه سرچینه ده چې هلته مثال موږ تاسو ډېر قیمتي مرغان او ډېر قیمتي حیوانات کړلی شو، هلته پیدا کړو یا ولرو یا وساتو. صحیح ده. د هغو سره تر څنګ مثال موږ تاسو په خپلو کورونو کې، موږ تاسو په خپل ژوند کې، موږ تاسو هغه مثال لکه په مختلفو شیانو کې د ځنګلونو څخه سم استفاده وکړو. سمه ده. بیا موږ تاسو ځینې نور څه چې ویل مثلا هغه دا و چې په ځینې ولایتونو کې موږ تاسو ځنګلونه لرو چې د هغو نومونه راغلي. موږ په ډېری سیمو کې ځنګلونه لرو، خو مګم هغه څه ولایتونه چې وو لکه پکتیا و، کونړ و، نورستان و، بادغیس و، سمنګان و، هرات و، لغمان و، ننګرهار و، ځینې ولایتونو نومونه مو راوستلي وو، که نه؟ په کتاب کې مو راوړي وو او همداسې مو تاسو سره هم بحث وکړو، خبرو کې مو خپل راوړي. خو مګم په ځینې نورو ولایتونو کې هم شته دي، خو د هغو نومونه نه وو راوړل شوي. سمه ده. ښه، له هغې بحث نه تېرېږم. وروسته راځم بله برخه کې موږ تاسو هغه لغتونه چې کتاب کې راوړي وو هغه موږ تاسو څنګه کړه معنا مو کړل. معنا مو کړې، یوه جمله مو هم ورته جوړه کړه، لکه شتمني، دارایي، که نه؟ مثال سمسورتیا، تازګي، پراخوالی، ارتوالی، که نه؟ خورا ډېر، که نه؟ په دې مو بحث وکړو. له هغې څخه وروسته بل بحث دا و چې موږ تاسو ځینې لغتونه چې وو هغه چې ناسمه بڼه او سمه بڼه دواړه کتاب کې راکړي وو. وایي تاسو د دې لغتونو سمه بڼه هم پیدا کړئ، ناسمه بڼه هم څنګه یې په لاس راوړئ یا پیدا کړئ، بیا یې وروسته هغه څه په خپلو کتابو کې ولیکئ. سمه ده. هغه لکه چې ښکلي وګورئ، واو ورکړی و، ښکلی واو نه غواړي، اقتصاد په سین لیکلی و، غلط په سواد صحیح راځي. همداسې نور څه شي و ایمان ذهنه وتلي. آفرین. راته ووایئ تاسو هم نه دي په یاد؟ ښه، ډېر ښه. نو نه پوهېږم تاسو خو په یاد دي، تاسو خو ډېر ښه زده دي، خو مګم ځینې شیان چې وو هغه غلطه بڼه یې راکړې وه. مثال لکه جوړښت و، جوړښت یې سمه بڼه و راکړی و، که نه؟ دغه ښه صحیح لغتونه موږ ټول څنګه کړل، دې خوا ته هم صحیح ولیکل، دې خوا ته هم ناسم ولیکل. سمه ده. په دې اړه مو خبرې وکړه، هغه خلاص شو. تاسو ته مو کورنۍ دنده هم دا درکړه چې دغه لغتونه په جملو کې استفاده کوئ او دا سمه بڼه به زده کوئ او لیکئ به، یوه جمله به هم ورته جوړوئ، او کوم لغتونه مې چې درکړي وو هغو به معناګان یادوئ او په جملو کې به هم استفاده کوئ. سمه ده. ښه، ډېر ښه. اوس به راشم موږ تاسو ننني درس ته چې کتاب 28 مخ دی، د ډبرو سکاره د 14 لوست دی. د ډبرو سکاره تاسو یې د نوم په اورېدو څه ذهن ته درغلل؟ آفرین. د ډبرو سکاره چې موږ تاسو ځینې خلک ورته څه وایي؟ سنګزغال هم وایي. ډېر ښه. ښه، دغه د ډبرو سکاره موږ تاسو څه رقم استفاده کوو؟ آفرین. بخاریو کې. ډېر ښه. په ژمي کې بخاریو کې استفاده کوو. ښه، بخاریو کې استفاده کوو. نور په خپله ټولنه کې تاسو د ډبرو سکاره چې استفاده کوئ یا تاسو د ډبرو د سکارو د استفادې ځایونه لیدلي، هغه کوم ځایونه دي؟ آفرین. ګورئ اکثریت بټیو کې استفاده ترې کېږي، نورو د اوبو ګرمولو کې استفاده ترې کېږي، د حمامونو کې د اوبو د ګرمولو لپاره استفاده ترې کېږي. په مختلفو ځایونو کې د ډبرو د سکرو څخه څنګه دی استفاده کېږي. سمه ده. ښه، ما دلته ځینې عکسونه تاسو راوړي. ګورئ دلته د ډبرو د سکرو عکسونه دي. خدای دې وکړي چې تاسې صحیح ووینئ. ورته وګورئ. ځینې ځایونو کې دغسې وي، وینئ دا غټې غټې ټوټې وینئ، داسې وي. صحیح دی. تاسو ورته وګورئ. یو بل عکس مې راوړی چې دلته ډېر میده دی، یو نفر کې اخته دی، دا بیلوي غټې ټوټې ځان ته دي، وړې ټوټې ځان ته دي، دا بیا ځان ته اچوي او د دوی بیا ګورئ دلته ګورئ غټې ټوټې چې دي دلته د خیمې لاندې دي چې لمدې نه شي، او دغه میده ټوټې چې دي هغه نفر کې اخته دی دې خوا ته یې بیلوي،
د دو بیا په قیمت کې یو څه فرق شته دی که نه تاسو خپله اخیستي ډېر ښه ښه ګورئ موږ تاسو د ډبرو سکاره استفاده کوو صحیح د استفاده کوو یې که ټول نه استفاده کوو ځینې خو استفاده کوو که نه بلکل ښه د ډبرو سکرو د استفاده کولو لپاره کوم څه ډېر مهم دي راته ووایه آفرین ډېر ښه ګورئ موږ تاسو کله چې د ډبرو سکاره استفاده کوو نو موږ تاسو هدف دا دی چې موږ تاسو له دې د استفادې څخه ګوره یو کوټه ګرمه کې راته بخارۍ کې ډېره پورې وسوځول شي بخارۍ کې که نه او تر څنګ ورسره څه دي بل چې څه اقتصادي راته تمام شي او دغه اوري چې ته ډېره پورې دوام وکړي همدغسې کوو آفرین ګورئ خو کله چې استفاده کوو موږ تاسو باید څه په نظر کې ونیسو مثال ژمی دی که نه ژمی دی د ډبرو سکاره استفاده کوو بخارۍ کې موږ تاسو چې کله دا استفاده کوو په دې کې ډېری داسې پېښې شوي دي چې مرګ ژوبلې پکې وي یوه بله پوښتنه مخکې دی چې دا خبر تشریح کړم یوه پوښتنه کوم چې تاسو په خپله سیمه کې داسې څوک لیدلی دي یا داسې پېښې سره مخ شوي یا داسې پېښې څخه خبر یې چې مرګ ژوبله یې علت د ډبرو سکاره وي خبر یې آفرین ګورئ موږ چې کله د ډبرو سکاره استفاده کوو هغه باید اول خو صحیح وسوځول شي داسې وسوځول شي چې د هغو هېڅ ټوټه مخکې له چې موږ تاسو ویده شو هغه بخارۍ کې پاتې شي وسوځول شي ځکه هغه یو ډول دود لري که نه یو ډول ځینې چې دي دا ځینې سکاره یو ډول بوی هم کوي که نه چې دغه دود چې دی زموږ تاسو سر نیسي اکسیجن ختمیږي اکسیجن چې ختم شو کاربن ډای اکساید پیدا ډېریږي تر دې پورې چې اکسیجن له باندې لاړ شي او موږ تاسو خدای نخواسته تر مرګ پورې ورسوي که نه ګورئ موږ تاسو په ډېریو سیمو کې ډېری خلک د ژمي نه د ډبرو سکاره استفاده کوي خو په دوی کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی له مرګ سره مخامخ شوي دي که نه دي مخامخ شوي دي ښه د ډبرو سکاره ګورئ داسې نه دي دا کتاب کې ماکستی خو مګم داسې نه دي چې حتما د مرګ لري ګورئ داسې نه دي چې سل په سره کې څوک چې استفاده کوي له مرګ سره به مخ کېږي نه که چیرې له دې سره صحیح احتیاط وشي دوی په استفاده کې بېغوري ونه شي بېپروایي ونه شي په منظم ډول استفاده شي نو مرګ ژوبله نه لري صحیح ده هېڅ مرګ ژوبله نه لري موږ تاسو هغه چې استفاده کوو خو مخکې درته وویل چې باید په استفاده کې ډېر فکر وکړو چې لکه داسې ونه کړو چې بس بخارۍ تر واچوه نور ورته څمله ویده شه نه بخارۍ تر واچوه خپل بنډار ګرم که ویده شو بخارۍ دې لګېږي نو سهار 4 سوال و هر څه پېښه خدای نخواسته شوې وه داسې باید ونه کړو ګورئ موږ تاسو بې پروایي کې ویلي وو د کیلو پوټکی حتی بې ځایه باید ونه غورځول شي ځکه که هغه بې ځایه وغورځول شو نو په هغو باندې به څوک ولویږي که چیرې ورباندې وښویېدو ولوېدو د هغو لاس خدای نخواسته پښه خدای نخواسته پوزه بل ځای هر ځای مثال خوږېږي کله چې خوږ شو د هغو مسؤلیت بیا بېرته موږ تاسو په غاړه دی ځکه موږ تاسو ته کیلو پوټکی غورځولی دی هغه د بې پروایي په درس کې خو د اجمل کیسه مو هم اورېدلې وه که نه چې اجمل کله چې ډېر بې پروا په چټل اوبو کې لامبل وروسته هغونه ډېر ناروغه شو او چې کله ناروغ شو بیا روغتون ته یوړو بېرته له روغتونه چې راغی نو ډېر ژوبل شوی هغه ټولګیواله چې راغله چې وګوري چې دا ډېر په بد حالت کې دی نو وروسته چې کله راښه شو ده بیا وویله چې نور به زه په چټل اوبو کې ونه لامبم علت څه و علت بې پروایي وه که نه نو موږ تاسو که چیرې بې پروا اوسېږو نو موږ تاسو به له داسې مشکل سره مخ کېږو صحیح ده خو که چیرې بې پروا نه وو هر چیز سره احتیاط وکړو ما خو پوره ځم درته ویلو چې د استاد چې د احتیاط یې ګورئ څوک چې احتیاط ونه کړي هغه به ډېرو غلطیو سره مخ کېږي له ډېرو تېروتنو له ډېرو ستونزو سره به مخ کېږي نو موږ تاسو به د دوی په سولو کې هم څنګه کړو له ډېر احتیاط څخه کار واخلو صحیح ده ښه موږ تاسو ګورئ ډېری سیمو کې بټۍ چې دي که نه د هغو د سوځولو لپاره د ډبرو سکارو څخه استفاده کېږي
ګورئ هلته که چیرې هغه ټول لرګي وسوځوي مثال یا ټول ګاز نه استفاده وشي خو مګر ډېر قیمت به ورته تمام شي که نه چې قیمت تمام شول نو موږ تاسو ډېری خلکو اقتصادونه ډېر جوړ نه دي که نه نو چې اقتصاد جوړ نه وي قیمت تمامیږي نو د هغوی څخه کار ده چې د ډبرو سکاره وسوځوي که نه د ډبرو سکاره هغه څه دي چې موږ تاسو ته بېلابېلې ګټې هم لري داسې نه ده چې ټول یوازې تاوان ولري ګورئ تاوان په هغه صورت کې لري چې موږ تاسو بېپروایي ورسره وکړو که چیرې موږ تاسو بېپروایي ونه کړو هېڅ تاوان نه لري هېڅ نقصان نه لري هېڅ ستونزه نشته صحیح ده موږ تاسو مثال په ښارونو کې ګورو په حمامونو کې د اوبو د ګرمولو لپاره که نه د ډبرو له سکارو څخه ډېره استفاده کېږي ځکه دا ورته ارزانه تمامېږي خو یو شي ته مو فکر وي موږ تاسو کله چې د ډبرو څخه ډېر استفاده کوو بالخصوص په ژمي کې ګورئ د هوا ککړتیا ډېره رامنځته کوي چې دې سره ډېر فکر وکړو یعنې نه یوازې دا چې موږ تاسو فقط څنګه د ډبرو سکاره استفاده کوو که چې د ډبرو سکاره یوازې د ډبرو سکاره استفاده کوو نو هوا مو ډېره ککړه کړله داسې هوا مو جوړه کړه چې هغه هلته اکسیجن بیخي خراب شو اکسیجن بیخي کم شو نو کله چې اکسیجن کم شي هوا خرابه شي موږ تاسو خراب هوا تنفس کو نو موږ تاسو به ناجوړه کیږو همداسې نه ده بالکل همداسې ده ښه نو موږ تاسو کله چې ډبرو سکاره استفاده کوو نو ضرور ده چې ډېر احتیاط ورسره وکړو په ښه طریقه استفاده کړو که نه بېغوري ورسره ونه کړو د هوا ککړتیا ته ډېر پام ورسره وکړو خپل ژوند ته ډېر پام ورسره وکړو او د نورو ژوند ته ډېر پام وکړو سمه ده نو دا چې ډېره مهمه خبر ده چې د ډبرو سکاره استفاده څنګه ده ګورئ مخکې به ډېری خلکو ویل چې د ډبرو سکاره مه استفاده کوئ ځکه دا مرګ ژوبله لري که نه سړی وژني ګورئ هغو په احتیاط نه ورسره کولو څوک چې احتیاط ورسره کوي نو هغه به انشاءالله چې نه مړ کېږي او ډېره ښه استفاده به هم ترې کولی شي ښه ګټه به هم ترې اخیستلی شي که نه همداسې ده بالکل ښه درنو زده کوونکو نور به د ډبرو سکرو په اړه باندې په راتلونکي برخه کې انشاءالله صحیح بحث کوو خبرې به کوو نو نن مو همدومره بس دی تاسو په کور کې دغه درس صحیح ولولئ کوم لغت چې نه پوهېدئ لاندې په کرښه ترې کاش کوئ سمه ده او همدغسې به څنګه کوئ ولیکئ درس سمه ده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې ښه وختونه